نورو بهترینو میاشتو کې تشریف را نوړه، په نورو میاشتو کې پیدا نشه، په ربیع الاول کې پیدا شه. اشاره دې ټکي ته ده. ربیع یو عربي لفظ دی، په معنا د هغه پسرلي سره راځي. ربیع الاول معنا اولنی پسرلی. رسول علیه السلام مبارک ربیع الاول کې تشریف راوړو. دو خبرو ته اشاره ده. یو خبره دا ده چې دغه ربیع علیه السلام مبارک په وجه باندې چې کوم میاشته فضیلت ورکړی شوی، دا د بل شي بهتروالی نه دی لکه د رمضان او لکه د شوال یا لکه د ده ته ورته د نورو میاشتې. ربیع الاول ته چې باری تعالی فضیلت ورکړی دا په سبب د رسول الله صلی الله علیه وسلم. دویمه اشاره دا ده ربیع الاول په میاشت کې پیدا شه. وجه دا د پسرلی چې کله راځي نو د دې نه مخکې جمع تیر وي او په جمع کې خلک کوټونه اغوندي، چپنې اغوندي، درانه درانه پیټې اغوندي. او چې کله پسرلی شي تازه هوا شي، ګلان راسنه شي، چمن اوار وي، هوا ښایسته وي، د خلکو طبیعت هم ښایسته وي. هر چا د ځان نه څادر او هغه واسکټ او ادرانه پیټ کې پیټې لري کوي. رسول علیه السلام مبارک په ربیع الاول کې رالی. اشاره دې ټکي ته ده چې د الله رسوله ته چې کله پیدا شولې د اسلام نه مخکې چې څومره درانه پیټې وه دا به ټول رب کریم ختم کړي او د اسلام یو روښانه دین به منځته راشي.